بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو چرته سوچ کړی دی چې په دې ورځ کې 24 غنټې ولي 30 غنټې ولي نه یا 15 غنټې ولي نه؟ د هغې نه علاوه په دې یو غنټه کې دا 60 منټس ولي یا په یو منټ کې دا 60 سیکنډز ولي؟ د دې شاته څه لاجیک دی، څه ساينس دی او دا چا ډیسکور کړو، په کومه طریقې کړو، ټوله قصه په دې ویډیو کې نن کوو. راځئ زما سره اوسئ. د ټولو نه مخکې زموږ دا لیکچر نمبر 4 دی په ټایم باندې د هاور منټ او سیکنډ حواله سره. د دې نه مخکې 3 لیکچر شوي دي. اولنی لیکچر زمونږه په کال باندې مطلب چې په کال کې 365 ورځې ولې دي او دا غي سره سره په کال کې 12 میاشتې ولې. دویم لیکچر چې زمونږه هغه په میاشتې باندې مطلب چې په دې میاشت کې 28 29 30 او 31 ورځې ولې. دریم لیکچر زمونږه په هفته باندې چې دا 2 ورځې د هفته ولې ده، د 10 ورځې ولې نه ده یا د 15 ورځې ولې نه ده. نو که تاسو غواړئ چې په ټایم حواله سره تاسو ته ډیټیل میلاو شي نو دغه اولنی 2 لیکچر لازمي وګورئ. نن لیکچر 4 نمبر زمونږه د ورځې د غنټو د منټونو او د سکندونو حواله سره ده چې دا دومره تعداد ولې ده، کم ولنه ده، سیوا ولنه ده او دا چا ډیسکور کړو. خصوصي په دې باندې زمونږ نن لیکچر ده. راځو اولنی طرف ته. هغه څه دي؟ ایجپشن دي. ایجپشن قوم چې ده 2-3 زره کال مخکې د عیسی علیه السلام نه دا قوم په ایجپت مصر کې اوسېدو او دوی موږ لا د دې کوېسچن د انسر چې موږ ګورو کنه هغه اصل کې ډیسکوري چا کړی ده؟ دوی کړی ده. دوی څه کار کړو چې دا ورځ او شپه چې کوم ده دای په 12 حصو کې تقسیم کړی و. مطلب دا دی چې دا 12 حصې د ورځې دا ثابت ورځې په څو حصو کې تقسیم کړو؟ په 12 حصو کې. دغه شان 12 حصې د شپه هم تقسیم کړی و. د ورځې په دې کې لږ مسله چې 10 غنټې چې کوم دي هغه بالکل فول لایټ مطلب دا چې سحر کې د انور راخیږي فول راحت نه یو حصہ دغه او کله چې د انور پریوزي لا مکمل پریوته نه یو حصہ دغه نه 2 حصے دا جدا کاونټ کول جدا بشمارول او 10 حصے چې کوم دي هغه د ورځې. مطلب دا سحر نه او ماخامه او د ورځې د 12 ټوټل 12 غنټې ورشوه او 12 غنټې زم مطلب 12 حصے هغه حساب وره او 12 حصے به څنګه غناله؟ شپه غناله. 12 حصے ورځ او 12 حصے شپه به غناله. نو دینه زمونږ دا غنټې دا 24 غنټې چې راخښولې نه هغه بیا چاته سره راخښولې د ایجپشن د وجنه. اوس تاسو په ځین کې دا کوېسچن چې ټیک تا دوه د شپه 12 ته تقسیم کړه، دوه د شل ټول تقسیم ولا، دوه لس ټول تقسیم ولا، دوه 15 ته ولې نه تقسیم ولا. د دې مین وجه چې کوم دا د دوه سیستم د نمبرینګ سیستم او د دوه نمبرینګ سیستم چې کوم هغه په سبانه بیسو په 12 باندې په 12 باندې. مطلب زما د خبرې دا ده چې دوه حساب کتاب کو د دوه بیس پسو 12 دوه په دې بوتو داسې حساب کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دغه شان دا به کې نه حساب په دې بشمارول کول دغه شانته. دا سلور غتی او یو بند باندې بده څه کو حساب کو نو ټوټل 12 د دې کوم نمبرینګ سیستم هغه سو 12 مطلب 12 والا نمبر سیستم زګه دا 12 څه کړی دي تقسیم کړی. زموږ چې کوم نمبر سیستم دی وس هغه څه ده 10 ده. به زموږ 10 ده. موږ داسې حساب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زموږ سیستم څه ده بیس 10 ده. دغه شان راځو بیبیلونینز طرف ته. 1800 د عیسی السلام نه مخکې دا قوم چې دا اوسېدو او دوی څه کار کړی؟ دوی ته دا دوه انسرز راکړي چې په دې منټ کې په دې غنټه کې 60 منټس ولې او بیا په یو منټ کې 60 سیکنډز ولې. دا خبره موږ ته چا کړی ده؟ بیبیلونینز کړی ده. دوی څه کار کړی؟ څنګه چې د دوه بیس یو هغه سم 12 د دوه بیس ته مالي کړی، دوه بیس نمبرینګ سو 12 دوه دغه شانتي حساب کتاب کو. زمونږ بیس کوم دی هغه څه ده 10 ده. موږ دغه شان په دوه لاسونو باندې دا ټولې ګوتې څه کو شمارو. زمونږ بیس 10 ده. دغه شان د دوه چې کوم بیس سیستم او د دوه 60 نمبر 60 د دوه بیس چې کوم هغه 60 مطلب شپېته د 200 بیس نمبر د دوه ډېر زیات خو او مین وجه چې کوم هغه سوا دا و چې د په دوم تقسیمې کې 3 په 4 په 5 په 6 په 10 په 15 په 20 په 30 په ډېر شي نمبر د تقسیمې کې نو په اسانه تقسیمېدو د لاسه په اسانه باندې تقسیمېدو دا غي د وجه نه دا 60 نمبر د 2000 ډېر زیات خو او د ځان از بیس خو د بنیادی نمبر ځان له خو او په دې بیسه کو خپل کار کوو. مطلب زما د خبرې دا ده چې دا زموږ سره دا 60 منټ په غنټه کې او بیا دا 60 سکند دا تقسیم چا کړو؟ دا بیبیلونینز کړو او د دوه مین وجه چې کوم دا 60 بیس دوه غسته دا د دې وجه نه غسته چې دا بډر شي نمبر اوسه کې تقسیمېږي. نو دا د دې شاته لاجیک چې په دې ورځ کې 24 غنټې ولې په دې غنټه کې 60 منټ ولې او په منټ کې 60 سکند ولې. که تاسو غواړئ چې د ټایم حواله سره مکمل ډیټیل درته میلاو شي نو لیکچر 1 2 او 3 تاسو کته شي پای کې د کال پای کې د میاش پای کې د هفته او د یو لیکچر کې تاسو ته د ورځې د غنټو د منټونو د سکندونو مکمل ډیټیل موجود ده. الله حافظ.